واه مبارک ظاهر خان یو ځل بیا د افغانانو نوم روښان کړ. په ټي18 لیګ کې داسې بالنګ وکړ چې هر سړی ورته حیران شو. ګرانو مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. په 10 اوریزو سیالیو کې نن دویمه لوبه د ډیکن ګلیډیټرز او ډیلی بالز ترمنځ ترسره شوه چې محمد شهزاد او ظاهر خان هم له ډیکن ګلیډیټرز لوبډلې سره لوبېږي. محمد شهزاد خو ښه توپخانه ترسره نه کړې شوه خو ظاهر خان په زړه پورې توپ اچونه وکړه خو لوبه کې ډیلی بالز بریا خپله کړه. د 10 اوریزه لیګ په دویمه لوبه کې لومړی ډیلی بالز د لوبې پچه وګټله او لومړی د ډیکن ګلیډیټرز لوبډلې ته د توپخانې بلنه ورکړه. د ډیکن ګلیډیټرز له لوري د پیل توپخانې ته محمد شهزاد او شین واټسن راووتل چې محمد شهزاد 2 څلوریزې ووهلې او په 8 توپونو 11 منډې ترلاسه کړې او خپله ویکټ یې له لاسه ورکړه. همداراز شین واټسن بیا په زړه پورې توپخانه ترسره او د 2 شپږیزو او 15 څلوریزو پر مټې په 31 توپونو 50 ناسوځېدلې منډې وکړې او انټون ډویچ بیا په 22 توپونو 28 ناسوځېدلې منډې ترلاسه کړې. ډیکن ګلیډیټرز په 10 اورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 102 منډې وکړې او د ډیلی بالز لوبډلې ته د 103 منډو هدف وټاکه. د 103 منډو د هدف په تعقیب کې که څه هم په پیل کې د ډیلی بالز توپخان کې یو څه کمزوري ثابت شو ځکه 3 لوبغاړي وسوځېدل او 3 واړه افغان ورو توپ اچوونکي ظاهر خان وسوځول خو تر هغه وروسته ایون مورګن او انجلو میتویز په زړه پورې توپخانه ترسره او خپله لوبډله بریا ته ورسوله. د ډیکن ګلیډیټرز لپاره ظاهر خان په 2 اورونو کې 19 منډې ورکړې او 3 لوبغاړي وسوځول. ظاهر خان د بیسټ مومنټ آف د میچ جایزه هم ترلاسه کړه او د غوره لوبغاړي جایزه ایون مورګن ته ورکړل شوه. مینو مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. تر بیا ښې چارې.